روژه د تاریخ له پاڼو. د رمضان المبارک 15مه نیټه. په دې نیټه کې د تاریخ ځینې اړینې پیښې او مناسبات. ابن سعد رحمه الله په طبقات الکبرا کې لیکلي چې د رمضان المبارک په 15مه نیټه 3 هجری قمری کال کې چې د 625 میلادي کال د مارچ له لومړۍ نیټې سره سمون خوري، د رسول الله صلی الله علیه وسلم لمسی د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها او حضرت علی رضی الله تعالی عنه زوی حضرت حسن رضی الله عنه دنیا ته سترګې وغړولې. نوموړی د حضرت علی رضی الله تعالی عنه تر شهادت وروسته په 40 هجری کال کې د امیر المؤمنین په حیث انتخاب شو. 6 میاشتې خلافت وکړ. وروسته د مسلمانانو د خپلمنځي جګړو د مخنیوي او د اسلامي امت د ښېګڼې لپاره د خلافت څخه تیر شو او واک یې حضرت معاویه بن ابي سفیان رضی الله تعالی عنه ته وسپاره. همدارنګه محمد بن ابوبکر رضی الله تعالی عنه د رمضان المبارک په 15مه نیټه د مصر د والي په حیث وټاکل شو. د همدې ورځې په مناسبت په 19 هجری قمری کال چې د 658 میلادي کال د فبروري د میاشتې له 23 نیټې سره سمون خوري، عبدالله ابن عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنهما وفات شو. او د همدې ورځې په مناسبت 138 هجری قمری کال چې د 255 میلادي کال د فبروري میاشتې له 20 نیټې سره سمون خوري، عبدالرحمن الداخل چې د قریشو د شاهین په نوم باندې یادېده له سمندر څخه تیر شو او ځان یې اندلس ته ورساوه. هلته یې د ځواکمن اسلامي حکومت بنسټ کېښود. په همدې ډول د رمضان المبارک په 15مه ورځ 658 هجری قمری کال د اسلامي نړۍ د ستر قهرمان سلطان سیف الدین قدس په مشرۍ د مصر زړور مجاهدین وتوانېدل چې د عین جالوت په تاریخي معرکه کې وحشي مغولیانو ته عبرتناکه ماتې ورکړي. د ځواک له لحاظه په دې نه پرتله کېدونکې جګړه کې د مغولو په نسبت باندې څو چنده کم شمېر مجاهدینو وکړای شول چې مغولو ته درنه ماتې ورکړي. په دې جګړه کې د مغولو ملا ماته شوه او د دوی لمن له اسلامي نړۍ څخه ټوله شوه. همدارنګه د روژې په 15مه ورځ 1240 هجري قمري کال چې د 1809 میلادي کال د اکتوبر میاشتې له 24 نیټې سره سمون خوري، د عثماني خلافت لښکرو وکولای شوای چې د الله جل جلاله په مرسته سره د تاتاریجا په تاریخي جګړه کې روسانو ته درنه ماتې ورکړي. او د همدې ورځې په مناسبت بله نامتو پیښه ده چې په 383 هجري قمري کال کې نوموتی عالم او ادیب ابوبکر محمد بن عباس خوارزمي د نیشاپور په ښار کې وفات شو. نوموړي ته الله جل جلاله ډیره قوي حافظه ورکړې وه. په تاریخ او شاعري کې ځانګړې وړتیا درلوده. د نوموړي مشهور کتاب رسائل څخه اوس هم په عربي ادب کې ګټه پورته کیږي.